کړه شاعر اکرام الدین مفتون ته ترڅو تر دریځه راستړی سي له تاسو سره خپلې شاعري ملغلرې شریکې کړي. شاعر اکرام الدین مفتون. ورحمة الله وبركاته. چې مفکورې جوړې شي هر شی سم صحیح جوړ شي. چې مفکورې جوړې شي هر څه سم صحیح جوړ شي. ظلمي سړي شي له سړیو څخه سړي جوړ شي. چې مفکورې جوړې شي هر څه سم صحیح جوړ شي. ظلمي سړي شي له سړو څخه سړي جوړ شي. او که د دې پوهو خلکو زړونه له نفاقه پاک شي نو له اثره به هر رنګ لیونی جوړ شي. که د دې پوهو خلکو زړونه له نفاقه پاک شي نو له اثره به هر رنګ لیونی جوړ شي. او دا کمال نه دی، دا به کمال نه وي چې خاورې زر او زر بنګړي شي. دا به کمال نه وي چې خاورې زر او زر بنګړي شي. کمال به دا وي چې په مینه مات زړګي جوړ شي. او هنر دا نه دی چې د غرونو نه غمي ووځي. هنر دا نه دی چې د غرونو نه غمي ووځي. هنر خدا دی چې د غرونو نه غمي جوړ شي. او چې د یوسف په څېر مظلوم وي او کردار یې پاک وي بیا نو هغه زندان سبب د باچهي جوړ شي. دا یو ځل بیا مفتون صاحب د یوسف په شان مظلوم وي او کردار یې پاک وي بیا نو هغه زندان سبب د باچهي جوړ شي. او داسې ماته کرښه به درته ووایم. راځئ مطمئن. ګلونه دي خو هر طالب بدل ګل دی. ګلونه دي خو هر طالب بدل ګل دی. څوک د نرګس غاټول ګلاب څوک د سنبل ګل دی. او دا کمال دی چې بدسترګو ته اغزي ښکارېږي. دا کمال دی چې بدسترګو ته اغزي ښکارېږي. کنه خو ستا د پګړۍ مشره هر یو ول ګل دی. کمال یې دا دی چې بدسترګو ته اغزي ښکارېږي. کنه نو ستا د پګړۍ مشره هر یو ول ګل دی. او په یو نیم کس کې چرته یو صفت د ګل غوندې وي. په یو نیم کس کې چرته یو صفت د ګل غوندې وي. په تا روغتونه مین هر یو مکمل ګل دی. او دا د ګلاب ځوانیو له سرو وینو جوړ دی. دا د ګلاب ځوانیو له سرو وینو جوړ دی چې د حریت ناوکۍ ایښی په اوربل ګل دی. دا د ګلاب ځوانیو له سرو وینو جوړ دی چې د حریت ناوکۍ ایښی په اوربل ګل دی. او دا چې د ټول مظلوم امت خوشبويي محسوس کړه د دې سپېڅلي ګل په وجه ټول زابل ګل دی. یو ځل بیا مفتون صاحب. دا چې د ټول مظلوم امت خوشبويي محسوس کړه د دې سپېڅلي ګل په وجه ټول زابل ګل دی. ماشاءالله. د شهیدانو مقبرې ځای په ځای سپینې جنډې. د شهیدانو مقبرې ځای په ځای سپینې جنډې. مفتونه وګوره تمام هیواد مې ګل دی. او د یو څو کرښې دي که اوږدې وي بیا دې تاسې خفه نه شئ بیا به بس کومه. صحیح ده. مهرباني. راځئ لومړی په څو کارونو باندې کار وکړو. خپلو نیتونو عملونو باندې کار وکړو. خپلو نیتونو عملونو باندې کار وکړو چې رب ته پاک ورشي. په اوښ کې وینځل پکار دي. خپلو چټلو کاغذونو باندې کار وکړو.
چې دا کارونه وکړو موږ به د کار خلک شو بیا به د نورو په فکرونو باندې کار وکړو کله چې دا کار هم تر سره شي افکار جوړ شي نو له خالقه تر مخلوقه اعتبار جوړ شي د دې ټولنې هر یو فرد د کار شکار جوړ شي له دې خزان ژوندون څخه بهار جوړ شي دغه اصول که مراعات شي د رب مرسته راځي چې د رب مرسته راشي هره چاره درسته راځي او رب زمونږ ټولو کارونو کې برکت واچوي زمونږ کمزوري حرکت کې به طاقت واچوي زمونږ په زړونو کې به زغم مغزو کې شور پیدا شي زمونږ په مټو کې به بې انتها زور پیدا شي ایله به پوه شو د اخلاص او صداقت په معنا د همدردۍ او د سپېڅلي اخوت په معنا رانه به ورکه شي بدرنګه خودپرسته ماده خپلوي پرست پیسه پرسته کام پرسته ماده بیا به د ځان په غم کې نه بیا به د بل غم کوو د بل غمه چې فارغ شو بیا به خپل غم کوو دا چې د کوم کار بیا چې د کوم کار اراده کوو قدم مخلو په هر قدم به د بزرونه د عالم مخلو مونږ به په دې مونږ به د خپل رنځور زخمي هېواد ته د ګل درمل د ګل پټۍ د ګل مرهم مخلو مونږ به د خپلو شتمنیو ارزښت وپېژنو مونږ به د دې نظام تلپاتې پایښت وپېژنو شکر دی مونږ لرو هر رنګ شتمني هېواد کې بیا به مونږ داسې غریب نه یو د غني هېواد کې په لږ همت به په لږ همت به مو په ژوند کې لوی بدلون راشي دلته به ډېر یو خوندور فکري سمون راشي د دې هېواد تنده به ماته شي په خپلو اوبو په دې درمل زمزم سپېڅلو اوبو دا ځل به خپلې خولې توی کړو د وینو غوندې دښتې به ټولې رنګینه شي د کالونو غوندې غرونه به پټ په ونې شي لکه د غرونو ځوانان غونډۍ به ښکلې په غاټولې شي د نجونو غوندې دلته به ډېر زیات عجیبه پرمختګونه وشي دلته به سم د میوه‌جاتو بارانونه وشي هر څه به ښکلي شي او هر څه به ارزښت پیدا کړي خاورې به سره زر شي له کاڼو به لالونه وشي منګ به بیرته پخواني شان او شوکت ته لاړ شو منګ به په دې دنیا د دې دنیا جنت ته لاړ شو د خوددارۍ مړې احساسات به یو وار بیا ژوندي شي منګ کې به بیرته عادتونه د بابا ژوندي شي عثماني دور به شي زمونږ به بیت المال غني شي دلته به هر راتلونکی کال تر بل یو کال غني شي منګ به بیا نه غواړو یهودو نه خیرات د دجال په ټیټو سترګو مؤسسات نه زکات د دجال زمونږ تورسرې به بیا بیرته شهزادګۍ وګرځي د سوال خیمې به مو د سوال خیمو په ځای به کلي د سوال زمونږ تورسرې به بیا بیرته شهزادګۍ وګرځي د سوال خیمو په ځای به کلي د سیالۍ وګرځي مؤسساتو کې به نجونې کارمندانې نه وي د دې هېواد به هره پیغله ملالۍ وګرځي او پردی سرتور اروپایي تهذیب به کټه بار کړي دود به سپېڅلی د ټیکري او د پګړۍ وګرځي بیا به د مرستې په نامه دلته فساد نه راځي فحاشې سترګې به د دې کفري نړۍ وګرځي که موږ د رب سره او وفا په خپله ژمنه وکړو د پیغمبر په طریقه ژوند سلسله وکړو که موږ کلکې په قرآن منګلې ولګوو که د شریعت په دایره کې ورورپالنه وکړو ښکاره لاسه چې شبهاتو نظم هم ځان وساتو لومړی ایمان وساتو بیا په ایمان ځان وساتو نو ګورئ موږ به د دې دهر نو ګورئ موږ به د دې عصر عمریان وګرځو موږ به د ټول مظلوم امت محافظان وګرځو بیا به غزه کې زموږ خویندې شهیدانې نه وي بیا به د کفر زندانونو کې بندیانې نه وي بیا به راپورته لاکسا شي د اذان انګازې کفري نړۍ به وارخطا کړي د ایمان انګازې د غرور دنګ محلونه به نسکور پراته وي ټول ظالمان به د مظلوم خپو ته نسکور پراته وي بیا به د درست جهان کافر موږ ته جزیه راکوي د ژوند کولو په دنیا کې کرایه راکوي د سکون ژوند به وي د جاز او د ټانک شور به نه وي ظلم به نه وي او زیاتی به نه وي زور به نه وي دا به زمونږ لپاره ډېر د خوښیو وخت وي دا به زمونږ د ماشومانو د مستیو وخت وي ونې به خاندي غرونه دښتې او مرغان به خاندي سلګۍ